دا چې اوس په ګډو وډو باندې سر دي دا ذهنونه به بدل شي چې وخت راشي. مننې. او هر خزان پسې سپرلی راځي مرګرو، هر خزان پسې سپرلی راځي ملګرو، دا باغونه به بدل شي چې وخت راشي. خاص تر جنت پورې ورسېدم چې ستا تر وره پورې ورسېدم او سم د بلال په شان اذان به وکم که تر منبره پورې ورسېدم. هی قربان سم د بلال په شان اذان به وکم درمن صاحب که تر منبره پورې ورسېدم. ښېګړه د یار هم را سره داسې رنګ کې ده چې کلوي را سره کړې کلور دی د پیغور دی او شوم نه یم ګل ستا مې د غوښتلو انداز خوښ دی. شوم نه یم ګل ستا مې د غوښتلو انداز خوښ دی. هم واخله ستا بنګړي را باندې پور دی د پیغور دی. حمیده د زړګي درد چې د زغمولو نه بیخي وتی و، درد مې سندره کړو، سندرې نه مې خوند واخیستو. او د خوشحال خان په شعر په ننګ د پښتنو ولاړم، د خوشحال خان په شعر په ننګ د پښتنو ولاړم، توره مې واخیسته او زغرې نه مې خوند واخیستو. ما نه تصویرونه رومالونه خپل واپس غواړي، کرخه راخکلی په هیڅ تورې راته نه پرېږدي. او امن سره مینه مو د امن مو بلا خوښ دی. امن سره مینه مو د امن مو بلا خوښ دی. خو څه وکړو د ښار سړي خور راته نه پرېږدي. تاسو د ټولو ملګرو راغوښتونکي چې تاسو ټول راوغوښتی هغه به زه راغواړم چې تاسو ته یو څو شعرونه ډالۍ کړي. دردمن مومن ته خواست دی چې هغه تاسو سره خپل خوندور شعرونه شریک کړي. دردمن مومن. بسم الله الرحمن الرحیم. څومره خوند کوي مړه راغه ټولو اوریدونکو محترمو ته چېرته هم چې پښتانه میشته دي سلامونه نیکي هیلې احترامات ورته وایم. او د متني کوه دامان ادبي جرګې له لورې دا شعرونه زه تاسو سره شریکوم. هیله ده چې ستاسو د ټولو خوښ شي. بد وختونه به بدل شي چې وخت راشي. بد وختونه به بدل شي چې وخت راشي. تصویرونه به بدل شي چې وخت راشي. زنجیرونه بزاړه دار کې پراته وي، زنجیرونه بزاړه دار کې پراته وي. خپې لاسونه به بدل شي چې وخت راشي. مننې. او دا چې اوس په ګډو وډو باندې سر دي، دا چې اوس په ګډو وډو باندې سر دي، دا ذهنونه به بدل شي چې وخت راشي. مننې. او هر خزان پسې سپرلی راځي مرګرو، هر خزان پسې سپرلی راځي ملګرو، دا باغونه به بدل شي چې وخت راشي. د دیدن لار به په جنگ کې بیا بند نشي، پاټکونه به بدل شي چې وخت راشي. او د دردمن مومن شعرونه به ګډېږي، د دردمن مومن شعرونه به ګډېږي. سرحدونه به بدل شي چې وخت راشي. بد وختونه به بدل شي چې وخت راشي. تصویرونه به بدل شي چې وخت راشي. محترم جانیوال صاحب ته چې راشي او تاسو سره خپل شعرونه شریک. راغلاس درته وایم صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ته سلامونه یم او غزل به سره شریک کوم چې ارشاد جوړ شوی زمون کلی کې یو شور دی د پیغور دی. جوړ شوی زمون کلی کې یو شور دی د پیغور دی. یو داغ مې په لمن د مینې تور دی د پیغور.
او نن ستا په نامه ناسته جینۍ بل چاته ودیږي نن ستا په نامه ناسته جینۍ بل چاته ودیږي یو خط مې رالیږلی خپلې مور دی د پیغور دی او پښتون لکه د کاڼي یم د دروزې په شان سوځم پښتون لکه د کاڼي یم د دروزې په شان سوځم بسری چې مې ټول وجود له اور دی د پیغور دی او ویل یې مونږ خانان یو په پخو بنګلو کې اوسو ویل یې مونږ خانان یو په پخو بنګلو کې اوسو دا ستاسو یو د خټو لوټو کور دی د پیغور دی او ښېګړه د یار هم را سره داسې رنګ کې ده چې ښېګړه د یار هم را سره داسې رنګ کې ده چې کلوې را سره کړې کلور دی د پیغور دی او شوم نه یم ګلې ستا مې د غوښتلو انداز خوښ دی شوم نه یم ګلې ستا مې د غوښتلو انداز خوښ دی هم واخله ستا بنګړي را باندې پور دی د پیغور دی او دا قبر چې ورانیږي او جوړیږي جانیواله دا قبر چې ورانیږي او جوړیږي جانیواله دا قبر جانیواله د سودخور دی د پیغور دی ډیر لوړ شي بلنه ورکومه خیال باچا تصور صاحب ته چې راشي خپل شعرونه زمزمه بسم الله الرحمن الرحیم کومه دوه درې شعرونه ویم چې لکه د شات او د شکرونه مې خوند واخیستو لکه د شات او د شکرې نه مې خوند واخیستو دا ستا د خولې هرې خبرې نه مې خوند واخیستو او د زړګي درد چې د زغملو نه بیخي وتی و حمیده د زړګي درد چې د زغملو نه بیخي وتی و درد مې سندره کو سندرې نه مې خوند واخیستو او د خوشحال خان بشیر په ننګ د پښتنو ولاړم د خوشحال خان بشیر په ننګ د پښتنو ولاړم توره مې واخیسته او زغرې نه مې خوند واخیستو یو جهان مننه قربان ډیر راغواړم خپل مشر خپل محترم صفدر علي صفدر صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي خپل خیالات زموږ سره شریک کړي دې ځای کې زه ډېر غلط ناست یم خو زما اوس پام شو ځان ډېره مننه یو څو دغه ځای په کار شعرونه ملګرو ته ډالۍ کوم رایې کړل داغونه خو ټکورې راته نه پرېږدي رایې کړل داغونه خو ټکورې راته نه پرېږدي نه پوهېږم زه چې په کوم پورې راته نه پرېږدي او ما نه تصویرونه رومالونه خپل ما واپس غواړي ما نه تصویرونه رومالونه خپل واپس غواړي کرخه راخکلی په هیڅ تورې راته نه پرېږدي او امن سره مینه مو د امن مو بلا خوښ دی امن سره مینه مو د امن مو بلا خوښ دی خو څه وکړو د ښار سړي خور راته نه پرېږدي او وایم چې نوسان وسیمې هر وخت په سینه ناست وې وایم چې نوسان وسیمې هر وخت په سینه ناست وې زوی مې هیڅ نه وایي خو انګوره راته نه پرېږدي او یارې کو جدا خو د غماز یا خوا سړه نه ده یارې کو جدا خو د غماز یا خوا سړه نه ده ظلم باندې ظلم دی انزور راته نه پرېږدي وایم چې د ځان سره مې رو ټنګولی خو محبت صاحب وایم چې د ځان سره مې رو ټنګولی خو ډیر مې رباب خوښ دی ولې مور راته نه پرېږدي مهرباني او ښه ډیره بجلي ده پښتونخوا به پرې روښانه وي ښه ډیره بجلي ده پښتونخوا به پرې روښانه وي ولې فرعونان د دغه دور راته نه پرېږدي او مقطع ده چې ای صفدره ډک مو دی وطن د سرو سپینو نه ای صفدره ډک مو دی وطن د سرو سپینو نه خو دغه یو څو غله او حرام خورې راته نه پرېږدي مهرباني تشکر قربان ستاسو په درون استقبال او په احتراماتو کې راځي ریاض مومن صاحب چې خپل خواږه شعرونه را سره ډالۍ کړي دوه دې خبرې مو زه نن چې دا کومه نوي کابینه جوړه شوه د کویدامان پښتو ادبي کاروان هغې ټولو ملګرو ته مبارکۍ ورکوم
او هغې نه پس ته د اقبال مومند صاحب یو 3 شعر ویمه چې هغه د مو د کویدامان د علاقې یو ډېر لوی او دروند مشهور شاعر و د هغه 2-3 شعر دي ارشاد چې مونږ سره په چغه کې یو ځای په لاره نه ځي چې مونږ سره په چغه کې یو ځای په لاره نه ځي هغه به په یارانو کې حساب نه وي یارانو چې مونږ سره په چغه کې یو ځای په لاره نه ځي هغه به په یارانو کې حساب نه وي یارانو که دلته خوار و زار یو تاسو ولې خفه کېږئ که دلته خوار و زار یو تاسو ولې خفه کېږئ قیامت کې به څوک خان او یا نواب نه وي یارانو او راځئ چې د ازغو په ضد په خپلو کې رایو شو راځئ چې د ازغو په ضد په خپلو کې رایو شو دا خوره چې تر څو ګلاب نه وي یارانو غزل درته خپل ویمه ای زرګونو خلکو مخکې ویم که بله ویم چې کم دې په زړه خوښه زړه او زیګره پورې ورسېدم چې ستا تر دره پورې ورسېدم زړه او زیګره پورې ورسېدم چې ستا تر دره پورې ورسېدم او د خپلې مور په دواګانو باندې لاندې نه بره پورې ورسېدم د خپلې مور په دواګانو باندې لاندې نه بره پورې ورسېدم او چې کوم سنګر نه مې خطره وزړه کې چې کوم سنګر نه مې خطره وزړه کې هغه سنګره پورې ورسېدم او هر مازدیګر به پې چنور اوړېدو تر هغه غره پورې ورسېدم او شعر د خاص تر جنته پورې ورسېدم خاص تر جنته پورې ورسېدم چې ستا تر وره پورې ورسېدم خاص تر جنته پورې ورسېدم چې ستا تر وره پورې ورسېدم او سم د بلال په شان اذان به وکم که تر منبره پورې ورسېدم قربان سم د بلال په شان اذان به وکم درمن صاحب کتر منبره پورې ورسېدم او غواړي چې مینه او سکون ریاضه غواړي چې مینه او سکون ریاضه هغه لښکره پورې ورسېدم ډېر ښه